اوس د پر کوم ځای وولم پر کوم ځای د وولم یم پر کوم ځای اوس خو په قبر کې پر کوم ځای د ولم پر هغه ځای د وستی سم اوس راته وایه پر کوم ځای د ولم اوس وکوټم په دا قبر کې اوس وکوټم په دا قبر کې کوم ځای ته وولم اوس پر کوم ځای ته وولم او لونه دا څه کوې څه کوې چې پر مړي د ډبره پر تکړه کې د قبر نه وینې لکه ګورکش د قبر توهین کوې ته لاړ ځه خپل کار کوه ته بیا چیرې د مړو زر مخوار شوې ای د ژوندیو توهین چې کږي ته چیرې په هغه وخت کې ته دا ډبره ته څه کوه وروره ډبره ته څه کوه ته خو لونه یې دماغ د کار نه کوي غواړې ته خو ډبره یې لکه په ډبره کار مه لره زه اوس د ده زور معلوموم چې دی څومره زورور دی سړی دا مړی دی د مړی به څه زور یې ډاکټر ته ولاړ شه دماغ د کار نه کوي که څه خطر دی وروره دماغ مه روغ رمټ دی هېڅ نه دی په صحیح سم دماغ دی په دا سم دماغ باندې زه ما دا فیصله نن کړې زه له ده سره معلومه کړم سړی ورته د پښتانه د لونګۍ بېعزتي وکړه او هلته د مړي بېعزتي کوې ستا په دماغ کې فرق دی په جذباتو کې د هر څه کږي زه نن له ده سره ګورم سړی دا معلومومه چې د ده زور معلوم شي چې زه دا ژور دا ډبرې پر وګورم په دا قبر کې خمسه کړم چې دوی راولېړېدی چې کږس نسي راولېړېدلی تر ژیره به د ونیسمه دا مړی دی دا هلکه د مړي توهین مه کوه دا ورځ د نیل ده چې زه به یې ورځ دارنګه ودرته وچ درېږم سړیه ته دا ډبره ته څه ته دا مړي غواړې چې ته دا ډبره نه زه یې ورسره ګورم زه ورسره ګورم دا ډبره ته ځکه بیا ورسره وګوره ته خو دا ته ځکه ښه دا یې ماته څه کړګې هو پر دا مړي ستا څه باندې دي چې ډبرې پرته پرته پر کوې مطلب ته غواړې زه دا خبره ګر درته وکړم خبرولو ځان غواړې هو راته وایه دغه سړی دغه ظالم وي زما حق زما د بچیان حق دا یې ګرد راځه وخواړې بیا زه سرکار له لاړم دغه رنګه عدالت له پسې ورغلم ورته ومل سړی دغه حق راواخاسئ عدالت د ده د عزت خیال وساتئ د ده د زور خیال یې وساتئ د ده د پیسو خیال یې وساتئ دی یې له ما خلاص کړئ بیا دغه رنګه زه سرداران له لاړم ملکان له لاړم ملایان له لاړم هر ځای دغه حال وي له ما څخه بیا دوی خلاص کړي بس ما دوی دغې ورځې د اعلا کوي ښه نو ستا دغې ورځې له دوی اعلا کوي اوس ته ډبره پر اخیستې ده اوس به نو څه په جوړ کړې چې ورته ولاړې دا مه په جوړول زما وروره ده به و ما ته ویلې چې په ما باندې یو څوک هم لاس نسي پرته کولی و ما ته څوک دارنګه کتلی نسي ما به ورته ویل مه کوه دی ورځ راځي ستا به و ګریوان ته لاس ولوږي ده به ویل نه که زما و ګریوان ته لاس لوېږي ځکه چې پلانکي خان بیا نه یم نن رالم ما هلته راسه تی پلانکي خانه ته اوس راپورته کېدی سې که نه سې راپورته کېدلی دا ما خالي وځئ که اته یې شمالتي ته اوس راپورته سه او هغه ورځ به هم راځي زه بیا تر ګریوان نیسم زما د هر څه حساب به بیا دوی راړي دوی به ما ته ولیاړي دوی به پلانکي خان هم حساب هم راړي بېشکه بلکل صحیح و دوی به ستا حساب در راړي وروره یوه خبره مه هېره شوه بس اوس ځین راځه اوس یې لکه دا حساب به در راړي خامخا به در راړي